مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یو کتاب دی تسہیل المواعظ یو ګټو هغه تسهیل المواعظ کې هغه یو واقع لیکلی و یو ملا صاحب د جمعې په تقریر کې خلکو ته وعظ نصیحت وکړو په خطبه کې نو یو ځل یې د بسم الله الرحمن الرحیم فضایل ذکر کړل بسم الله کې دا فایده ده دا فایده ده دا فایده ده ملا صاحب د خولې نه یو ټکی وویل هلکه وایي که څوک بسم الله وایي په دې دریاب د ورزش پې به نه لمدېږي نو د بانډې دا خلک سادهګانې او چې رښتیا خبرې په دې بانډې او د میرو په دې خلکو کې دین لږ ښه مضبوط او پخته یو بانډیسي به راته جومات ته ولاړ کې سینو کشتۍ له به مانډګي له پیسې ورکړو هغه چې دا واورېدل استاد یې خدای را سره خو که چې دم دې راته و دا خو چې زم هم کرئ رانه پې کشتۍ والا اخلي چې راځم کرئ اخلي نو چې دې طرف نه سینګ ته او دریاب ته ورسېد وی بسم الله الرحمن الرحیم چوف یې کړې او په دریاب ور روان شو او بالکل پې پورې وخت خپې هم لمده نه شوه اوس چې راځي بسم الله وایي او په دریاب را پورې وځي او چې ځي بسم الله وایي په دریاب پورې وځي نو یو ځل یې دغه خپل استاد جي ملا صاحب له ډوډۍ وکړه چې ما سره به چې منځو شو دواړه روان شو چې د دریاب غاړې راورسېدل ملا صاحب ټینګ بریکونه راښکل ودرېد مقتدي ورته وي استاد جي ولې راځه که نه وی کوم خوا وی زما کور خو دې سیند نه پورې غاڼه نو یې صبر وکړه چې کشتۍ راشي که بې کشتۍ به څنګه ځو وی استاد جي تا دم نه خولی بسم الله والا هغه دم ووایه راځه پې مونږ غرکی وی مونږ غرکی استاد جي تا خولی و د جمعې پر ورځ او قسم دې زه همغسې وایم او زم راځم پې وی چپ شه دا زمونږ خولې نه دی وی ما ته یو سړي ټلیفون وکړو څه وظیفه یې غوښته نو ما ورته وظیفه وښوله ما ته وایي ته بیا راله ونه وې او مې زه به اوس تا له وظیفې یو هم ټلیفون کې بل زه به بل څه نه کوم تاسو له به وظیفې وایم مې ډاکټر ته د دارو لیکي ډاکټر ته چې ده وایي چې دا به راله تو نه خورې مریض تی او دارو بدله ډاکټر خوري بیمار تی وظیفه بدله زه وایم ځکه نو ته مې ډاکټر درته دارو لیکي ورشه او پیس هم نه والي او بیا د دارو په منځ کې چې ډاکټر صاحب ته بیا راله ونه خورئ نه په هغه سټیسکوپ برې دا مازدیګر ووایي چې زه به د ټولو مریضانو دارو به زه خورم بیخ دې زه ناجوړه تی دارو به زه خورم ما ته وی یاره جیزه مونږ خو هغه خولې نه دي که نه او خدای پاکه په دې خول کلمه نه وی درود شریف په نه وی که نه مسلمان نه نجیب وایم نو وظیفه هم پې ووایه که نو هغه ملا صاحب ورته وایي زمونږ هغه خولې نه دي مقتدیم سم مقتدي مخکې شه ګنې اوس ټانګو کې لاس تر کوم هلته په ممبر یو څه وایم هل پې نه کې سره په جګړه شو چې په جګړه شو آخر کې هغه مقتدي ورته وایي استاد جي یارېږه ما زه دنه مخکې کېږم او دغه بسم الله وایم که زه یې ډوب کړم مه راځه او که زه یې ډوب نه کړم راځه یاره بس هغه وی خدای راوستې ده هغه مقتدي خو به مخکې نه بلد و بسم الله الرحمن الرحیم او چوف یې کړې او نیخ پې روان دی او استاد جي ته وي راکړه لاس د استاد جي لاس یې ونیوه وی راځه راپسې استاد جي غریب خپې داسې داسې کېږي وی ټینګې که خپې ګورې غر کېږي مولانا اشرف علي صاحب دی کې یو ډېر ښکلی سبق مونږ ته ویلی دی او وی ګوره چې چا دم خولی دی عقیده یې کمزوری دی ټیک نه نه د هغه خپې رپې رپې پې نه شي تللی چا چې زده کړی دی د هغه مضبوط او کلک یقین دی پې نیغ روان دی روحانی اسباب دا مې راته علاج وښو ډېر خلک وایي جي زه خو صورت فاتحه په مور چوپ کوم په پلار چوپ کوم په زوی چوپ کوم خو نه جوړېږي ستا عقیده کمزورې ده یقین مضبوط نه دی رسول الله مبارک فرمایي آیت الکرسی وایا او چوپ کا خدای به دې حفاظت کوي قسم دې کړه دې نه بهترین دم بل شته ماسخوتن سملی آیت کرسی وایا چوپ کوا ستا د کور پیغمبر وي پیغمبر خبره که چې څوک شک کوي خو زما په خیال مسلمان به ستا د کور به مې الله فیاض ستا به هم کوي ګاډي کې ځې آیت الکرسی وایا خدای به ستا حفاظت کوي چې کوم ځای پورې رسې حفاظت به دې کوي چې راځې حفاظت به دې کوي واپسې پورې به دې حفاظت کوي آیت الکرسی وایه یقین لږ مضبوط او ټیټ وساته
دا د حضور پاک د خولې مبارک خبره ده او ان شاء الله د پیغمبر د دې خبرې د الصادق المصدوق رښتونه ذات او یقین غواړي